بسم الله الرحمن الرحیم. نن در سره د نثر په هکله خبرې کوم چې نثر څه ته ویل کیږي، د نثر معنی څه ده او په اصطلاح کې نثر څه ته ویل کیږي. نثر په لغت کې پاشلو او خورولو ته ویل کیږي. په اصطلاح کې هغه کلام دی چې د وزن د قید نه آزاد وي. او د معنی په لحاظ د هغې درې قسمونه دي چې لاولنی هغه خبرې اترې هم په نثر کې راځي کومو چې موږ د یو بل سره د پوهولو راپوهولو په غرض کوو. او بل د نثر چې کوم قسم دی هغه خطابه ده یا وینا، هغه وینا یا تقریر چې پوهان، عالمان، مشران یې د سترو مقصدونو بیانولو او اوریدونکو د پوهولو په غرض کوي. دریم د نثر چې کوم قسم دی د معنی په لحاظ دا هغه نثر دی چې کوم د علومو او د سترو مقصدونو د پاره لیکلی شي. ویډیو کې به درته د نثر د هیت په لحاظ اقسام بیانو چې درې اقسام دي: نثر مزجع، مرجز، مرثا او آري. په دې یو به خبرې کوو تر څو تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل سبسکرایب